رنځور وطن سره قسم وکړې تر ځان اول د وطن غم وکړې. بدخشان پوهنتون د یو معیاري علمي مرکز په توګه په 1478 هجري شمسي کال کې تأسیس شو. دغه پوهنتون اوس مهال د طب، ادبیاتو او بشري علومو، انجینري، کرنې، اقتصاد، شرعیاتو، ټولنیزو علومو، حقوق او سیاسي علومو، کمپیوټر ساينس او ښوونې او روزنې په برخو کې 10 پوهنځي او 34 څانګې لري. بدخشان پوهنتون برحاله 166 تنه استادان لري او 3840 تنه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. زما کارونه منظم وکړه. یاد پوهنتون د محصلینو عملي زده کړو لپاره مجهز لابراتوارونه، کتابتونونه او د استادانو څېړنو خپراوي لپاره علمي څېړنیزې مجلې لري. په دغه پوهنتون کې تر فتح وروسته د پاموړ علمي، اداري او زیربنایي کارونه شوي دي چې مهمې لاسته راوړنې د 260 میلیون افغانیو په ارزښت د طب پوهنځي، تدریسي روغتون او د طب پوهنځي لپاره تدریسي او اداري ودانیو جوړول، د تضمین کیفیت درېیمې مرحلې ترلاسه کول، د ټولنیزو علومو نړیوالې علمي مجلې ایجاد، د اسلامي ثقافت 13 کادري بستونو زیاتوالی، په ښوونې او روزنې پوهنځي کې د اداري ادبیاتو، اسلامي علومو او ثقافت او همداراز تعلیمي مدیریت څانګو نوی ایجاد، د ټولنیزو علومو پوهنځي کې د ګرځندوی څانګې رامنځته کول، د شرعیاتو پوهنځي کې د اسلامي ثقافت ایجاد، د افغانستان د ګرځندوی جاذبو داخلي کنفرانس دایرول، د مرکزی اسیا پوهنتون په همکارۍ د الکترونیکي کتابتون جوړول، د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د ښوونې او روزنې پوهنځي تجهیز، د پوهنتون د جامع مسجد چارو بشپړول او یو شمېر نورې مهمې پروژې یادولی شو. د یادونې وړ ده چې دغه پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو او شرعیاتو په برخو کې د 2 ماستري برنامو ایجاد لپاره ډیر کارونه پر مخ وړي دي.